نن په بلیکهول اسلام آباد کې کوم چې په ټوله ایشیا کې په سټینډرډ ادارو کې او په چینلو کې یو چینل دی، زما د ډاکټر پرویز خودبی سره یو انټرویو وه، خو هغه انټرویو نن ونه شوه. وجوهات یې څو د هغوی طرف نه چې ما ته کوم ایمیل راغلی و، په هغه ایمیل کې چې کومه ورځ هغوی یاده کړې وه نو هغه ټیوزډے وه. خو زما ذهن کې ترسډے راغلی وه، یعنی هغوی یادوله د 9 ورځ وه، زما په ذهن کې د جمعرات ورځ وه. سحر 10 بجې ټایم و، ما چې کله سحر 10 بجې ایمیل راغی نو ما ډایرکټ ایمیل ته خیال شو. ایمیل زه ډېر اکثر لیټ ګورم. نو په ایمیل کې د پرویز خودبی ایمیل راغلی و چې زه ستا انتظار کوم او په بلیکهول کې ناست یم. ما چې ایمیل وکتو زه پریشانه شوم چې هغه انټرویو دپاره انتظار کوي، هغه انټرویو کې خو سبا نه بله ورځ ده چې بره ایمیل یې په هغه ور وکتې نو په هغې کې نننۍ ورځ وه. ما ورته سوري وکړو، ما ورته وویل چې سوري زه خو ما ته پته نه وه چې نن ده، نو لږ مسټیک وشو، دې خاطره زه بس هم اوس ځان تیاروم او درځم، شاید لږ وخت پکې ولګي. خو زما په تیاري کې او په تګ کې او بیا په هغه ټوټل پروسس کې هغه تقریبا 3 غنټې ولګېدې او هغه 3 غنټو سره دا پروګرام ټایم چې کوم دی هغه بیا ختم شوی و. بلیکهول یو بیزي چینل دی او اداره ده، د هغې د وجې نه 3 غنټې پس بیا هغه ممکن نه شو. مونږ بیا د ریشیډیول یا دوباره د دې لپاره تاریخ خوښي لپاره بیا دوباره اوس به ډیسایډ کوو. خو به هر حال ما دا غرض نه و چې تاسو سره دا شریکه کړم چې زموږ انټرویو په بلیکهول کې وه هغه ونه شوه. زما تاسو له یو پیغام درکولو په دې کې زه ولې دوکه شوم په ټیوزډے او په ترسډے کې، د دې 2 وجوهات دي. یو وجه خو دا ده چې کله ما د ورځو دا نومونه یادول په انګریزي زبان کې، نو زه ماشوم وم، خو موږ ته به ټیچرانو وي سیچرډے، سنډے، منډے، ټیوزډے، وینزډے، ترسډے، فرایډے، داسې به راته وي. خو په یو کلاس کې یعنی په یو پیریډ کې موږ هغه ټوټل نومونه یاد کړل، خو بیا به کنفیوز وو چې ټیوزډے کومې ورځې ته وایي او ترسډے کومې ورځې ته وایي او وینزډے کومې ورځې ته وایي. هغه په طرف ته هم پکې یو څه زده کړل وایو کې یو څوک اوس هم کله کله کنفیوز شو. نو کله کله ټیچر نه دی، دا انسان په خپله هر څه زده کولی نشي. ټیچر له پکار دی چې هغه یو ټکي په یو وخت وښیي چې نن فرایډے ده، ټول نومونه به نه یادې، سبا سیچرډے ده، سیچرډے په ورځو ته هغه وښیي، بیا به نور نومونه نه یادې، هفته 2 کې 10 کې په طریقه هغه دا نومونه وښیي. او دغه بهترین ټیچر دی چې په ماشوم باندې په داسې طریقې سره هغه کورس ورته پړاو کړي، هغه سټډي ورسره په داسې انداز سره وکړي چې هغه نه یوازې هغه یاد کړي بلکې چې آینده په دې کې کنفیوز نه وي. خو دې پیغام نه بل غټ پیغام زما په نظر کې دا دی چې زه په دې کې دوکه شوی نه وي که ما ته ایمیل چېرې په اردو زبان کې شوی وي، ځکه چې هغوی هم ټول په اردو زبان پوهېږي او یا راته په پښتو زبان کې شوي. په هر حال پښتو کې خو ځکه نه کېده چې د هغوی انګریزي او یا اردو د هغوی لینګویج دی. آیا ولې که موږ پاکستاني وو نو په اردو شرمېږو، یا که شرمېږو نه نو ولې دفتري زبان نه دی؟ پاکستان کې ولې دفتري زبان انګریزي دی؟ ولې هر ځای ته چې ورشي نو ته به انګریزۍ پسې ګرځې؟ که ستاسو د انګریزي دومره خوښئ، یوازې دوی ته نه ویم، د پاکستان ادارو ته ویم چې دفتري زبان کړی مو دی، هر ځای کې به موږ د انګریزۍ د زده کولو او د دغې د مشکلاتو د حل کولو لپاره غونډه زندګي صرف کړو، ماشومان د رټو عادت کړو، ماشومانو په ذهن باندې ایکسټرا بوج واچوو. که تاسو فکر وکړئ موږ ازادي غوښتې د انګریزانو نه په دې خاطر چې زموږ یو بیل مذهب دی، زموږ یو بیل قوم دی، زموږ یو بیل کلتور ثقافت دی، زموږ یو بیل چې تاسو زموږ په حساب نه پوهېږئ، موږ ځان له خپل ژوند کوو، تاسو به خپل ژوند کوئ. خو که د هغې نه وروسته موږ دفتري زبان انګریزي ګڼو او اردو ته اهمیت نه ورکوو، پښتو ته اهمیت نه ورکوو او بیا په فخر سره دغه انګریزي کوو، نو ازادي دین ته ولې اغسته؟ که تاسو برای نام آزاد یې دې ادارو ته دا ویم
نو دا برای نام ازادي دی، تاسو ذهني طور غلامان دي. ما به بل کار نه وي، خپل تیسیس به په انګریزي کې لیکم. باید په انګریزي کې تیسیس پکار دي، نور کارونه به په انګریزي کې کوم اپلیکیشن به په درخواست په انګریزي کې لیکم. خو زه د انګریزي ماهر نه یم یا د انګریزي طالب علم نه یم، نو بل چا پسې به ګرځم چې ماله درخواست ولیکي یا ماله تیسیس کې کریکشن وکړي ګریمر لحاظ سره. نو یو فکر کومه، آیا تاسو دې شي ته فکر کړی چې آیا انګریزان دا څیز کوي؟ انګریزانو چرې ایمیل په پښتو کې کړی دی یا په اردو کې کړی دی چې موږ به په انګریزي کې کوو؟ په دې څیز ته زما ډېر د ماشوموالي نه فکر و، او دې وجې نه مې همیشه انګریزي ته دهان نه ورکوو. دغه سوال مې ذهن ته راته چې آیا انګریزان زموږ د ژبو له دومره اهمیت ورکوي؟ هغوی در سره خبرې نه کوي، هغوی در سره پوهېږي هم په دې زبان کې در سره خبرې نه کوي. دومره په فخر سره د انګریزي ټکي استعمالوو، لکه که زه اوس دې ځای کې څوک ما سره ملاویږي نو زه ووایم چې زه ډېر بیزي یم. دا بیزي ټکي ما په انګریزي کې استعمال کړه که نه، د انګریزي ټکي مې استعمال کړم په پښتو کې. خو که زه آیا یو انګریز داسې کړي دي چې په خپله پښتو کې د دې بیزي په ځای پښتو ټکي استعمال کړي، لکه آی ایم سو مصروفه؟ دې چاته ویلي دي؟ نه دي ویلي. د دې وجې نه زمونږ د دې هېواد مګیلي په دې خاطر دي چې تاسو حقیقي ازادي نه پېژنئ، نه مو اخیستې ده. ستاسو بچي لباس د انګریزانو واچوي، ستاسو په ژبه انګریزي وي، ستاسو سوچ د انګریزانو صرف معاش 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 په ذهن کې دي. معیشت ښه کوو، معیشت ښه کوو. معیشت که ښه کول غواړئ نو لاړ شئ د خپل وطن چین ته حواله کړئ، دا روس ته حواله کړئ، دا برطانیې ته حواله کړئ، دا سعودي عرب ته حواله کړئ، دا امریکې ته حواله کړئ. معیشت په خپله ښه شي. معاش نه دی، د وطن وجود، د ملک وجود د کلتور سره، د قام سره، د ژبې سره، د غیرت سره، د دې سره تعلق ساتي. او که دې څیزونو خیال نه ساتئ نو دا قوم به یو ورځ ټول انګریزان شي او د دې قوم او د دې وطن به هېڅ وجود پاتې نه شي. په دغې خاطر چې تاسو د خپل قوم له، خپل وطن له، خپل ژبې له، خپل کلتور له، خپل ثقافت له اهمیت ورکړئ، بیا به موږ د هغوی په دې څیزونو سره مختلف یو. او که نه دې له اهمیت نه ورکوئ نو بیا د وطن ضرورت نه پېښېږي. د دې وجې نه زموږ شکوې هم دا دي، زموږ الفاظ هم د دې وجې نه سخت وي چې موږ په ذهني طور د دغې خلکو غلامان شوي یو او نور هم کېږو. او که څه خلک د دې لپاره کار کوي هم نو هغه ډېر په ګرانه باندې کار کوي او ډېر مشکلات ورته مخې ته راځي. په دې خاطر مې دا ویډیو ریکارډ کړه چې خپلې ژبه زموږ د دې تېرې انټرویو ته ما تقریبا چې دوی کله ایمیل کړی دی نو د هغه ورځې نه دې خوا 12 ورځې ما انتظار وکړو. خو دا دومره مشکلات، دا دومره مسایل دا روزانه موږ ته پېښېږي. زموږ ماشومان چې کوم دي هغه د انګریزۍ چې نه ورځي د دې د وجې نه د سکول نه د هغوی زړه موړ دی، د کتاب نه زړه موړ دی. زما یو ماشوم ورور دی، هغه څه ته پریشان و، ونز ټنز هنډرډز تاوزنډ دا دی نه شو یادولی، کای دهی سیکله هزار چې به ورته په اردو کې وې دی نه شو یادولی. نو سترګو کې هسې پریشاني وه. ما ورته ویل هسې کار وکړه چې دغې شرم نه وړه، دا شیزونه مه یادوه، بس چې څه کولی شي کوه، کوېسچن یې حل کوه، خو دا شیونه مه یادوه، دې ضرورت نشته. او که ډېرې زیاته پښتو کې ښیمه، یو دسه ده، 10 لور ته دسه وایي، د 100 لور ته سلګونې وایي، او د 0 لور ته زرګونې وایي. نو که 2 دسې وي نو که 20 روپۍ وي نو 2 دسې دي، که 400 روپۍ وي نو 4 سیکړې دي یا 4 سلګونې دي، او داسې که 3000 روپۍ وي نو 3 زرګونې دي. نو دا څونه اسانې خبرې دي، هغه په 15 منټه کې یاد کړل او ډېر خوشحاله شو. خو زموږ مشکل چې هغه پرونونس کوی نه شو، ونز او ټنز او هنډرډز او تاوزنډز او دا هغه پرونونس کوی نه شو، نو هغه یادول او یا په دې مطلب پوهېدل دا به څومره مشکل وي. همدغه مشکلات زموږ دپاره دومره غټ بیریر دی چې څه خلک د ایجوکیشن نه مکمل طور باندې لرې کړي، او که کوم خلک ایجوکیشن کوي هم نو هغه چې بهر خلک په خپل زبان کې کم ایجوکیشن حاصلوي، نو که هغه په هغه د ورځې 3 غنټې سټډي پکار وي نو موږ 4 غنټې سټډي کوو. لکه موږ ته د لینګویج بیریر دونه غټ مسله جوړه کړې ده چې هغې د موږ په ذهن باندې ډېر ناروا بوج راوړی دی. او دغه بیریر نه راوتو دپاره دا یو غټ فایټ غواړي. د دغې فایټ له خاطره موږ دا ویډیو ریکارډ کوو، په دغه خاطره چې دا پیغام به تاسو یو مثبت پیغام واخلئ او په دې کې به زموږ سره مدد کوئ
چې موږ د خپل قوم، د خپل ژبې، د خپل کلتور او د خپل ثقافت هغه خدمت په اسانه وکړو. مننه.